دغه ولسوالۍ ته ورتګ د سر په بیه و او دخولي دروازه خلکو د پولیسارات په نوم نومولې وه. له دې دروازې تېرېدل له سختې شکنجې آن تر مرګه بیه درلوده چې خلک تر ډېره پرې کولو ته زړه نه ښه کاوه. دلته تر ټولو سپکه سزا دا وه چې په سوړ ژمي او سره اوړي به یې پر ځمکه څملولي او له پاسه یې درانه کاڼي در باندې کېښودل. خو دا سزا هم د هغو کسانو لپاره وه چې بې ګناه به ثابت شوي وو. په دا ټاپ چې موږ ورغلو دلته به یې کمپین والا ویلوړ وو، د ټول ولس ته به په داسې تېرېدل داسې مشکل وو لکه څرنګه کان چې الله پوک یی چې په پولیسروت نه تاګ مشکل دا داسې به موږ ته مشکل وو. ام کوم وحشت دهشت چې دی به مسلمانانو یې ولس راکړو هغه هېڅ برداشت وړ نه و، خو بیا یې موږ ولس مجبور وو تاګ ارتاګ نه ژوند نه زندګۍ نه دې نه کېدا نه کوم ځای کې به چې پیښه شوې وه دی به سزو ای پیښې والا ته خې رسیدګي نه شوه کړه، خو هر چا ته یې سزا ورکوله، حتی تیږې یې اپړولې. د دغې د چیک پاینټ په اړه راته ووایه که نه، کله چې په تېر حکومت پر مهال دلته کمپاین ځواکونه دلته چیک پاینټ اچولي وو، خلکو سره به څه ډول له تاسو سره برخورد کوو؟ والا دلته خو چې موږ په روغللو بس چې پیښه به بل ځای کې شوې وه که نه، لکه دغه ځینې به چې روغلو موږ بس دلته به ډېر تکلیف خلکو ته ورکولو، تیږې به پړولې، موټر لاندې به وبوسل که نه، ډېر ظلم یې ورسره کولو. یو وارد موږ خپله داسې وو چې ورور مې سعودي نه روغلو، بیا یې پله په شپه کې چې په روغلم بیا شاید موږ ورور لږ ویښته و داسې سهار یې و که نه سعودي نه مو سفر روغلم، خو بیا دغسې کې مو ته ووایي دا چې کوزې کلیټو ته مو هم شو ورته وایو چې تا هغه بیخي انسان یې نه که نه، لکه هم سفر روغلو د ډېر بل رقم چلان دی ورسره وکړو. شو یې نه دولې دی په نشه کې به هر څه کې چې وي که نه ته وایي چې اوس دې زړه غواړي چې په دغه ځای کې دې ووله.